الله سبحانه وتعالی وی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. نو الله دلته څومره ښایسته خبره کړې ده چې الله هغوی سره مینه کوي، کم صرف دومره وی چې یا الله ماته دوزخ نه وساتې، ماته دوزخ نه ډېر لرې کړې، ما له هغې نږدې هم بونه ځې. ان عذابها کان غرامه انها ساءت مستقرا ومقامه. یا الله هغې عذاب ډېر سخت دی او ډېر ګران دی. زه خو په هغه اړه سوچ هم نشم کولی او هغه اوسېدو لپاره ډېر بد ځای دی. که لږ وخت لپاره هلته اوسېدلي او که زیات وخت له، نو زه تاسو ته دا پوهول غواړم چې مستقرا و مقامه، مستقرا لږ وخت لپاره او مقاما زیات وخت ده. نو تاسو ته زه دا پوهول غواړم چې یوټیوب باندې زما یو ویډیو ده او هغې کې فلوریډا نه یو ځوانې جینۍ رانه سوال تپوس کړی و. نو هغې ویل چې زه ډېر حرام کارونه کوم، د دې معنی دا خو نه دی چې زه به دوزخ ته ځم، ځکه چې زه خو مسلمانه یم او که زه لاړم شم نو زه ټول عمر له به خو نه ځم که نه. خو اوس دې دوا ته وګورئ چې کوم کې ویل شوي دي زه دوزخ ته نه تلل غواړم، که هغه لږ وخت له وي او که زیات وخت له. نو خدای داسې خلکو له ډېر خوښوي چې کوم د دوزخ نږدې هم نه تلل غواړي. ځینې مسلمانان داسې دي چې کوم دا خبره کوي چې موږ خبر یو د دوزخ کې موږ ټول عمر به نه تېرو، نو کیدای شي چې لږ وخت له لاړ شو، نو د دې معنی دی چې موږ لږ ډېر حرام کارونه کولی شو. نو تاسو خبر یې چې دا خبره به یهودیانو کوله. هغوی به ویل چې ایام معدودات چې څه ورځې له به لاړ شو خیر دی، هغه موږ برداشت کولی شو. نو موږ خبر یو چې هغې نه پس به موږ جنت ته ځو، نو اوس چې څه کول غواړو نو موږ کولی شو. چې لږ ډېر ګناه وکړو نو دې کې څه غټه خبره ده. نو داسې خلک عباد الرحمن نه دي. الله وایي چې عباد الرحمن هغه خلک دي چې کوم دا دعا کوي یا الله موږ له دوزخ نه وساتې، هغې له موږ نه ډېر لرې کړې او موږ هغې له لیدل هم نه غواړو. سوره انبیا کې یو آیت دی، نو هغې کې ویل شوي دي چې د دوزخ ټولو کې لږ او د ټولو کې کم عذاب به څنګه وي. قرآن کې د دوزخ عذابونو ډېر ځل ذکر شوی دی، خو دلته د هغې ټولو کې نری او د ټولو کې آسان عذاب څه داسې بیان شوی دی. نو هغه ذکر څه داسې دی چې یو کس دی او هغه دوزخ بهر ولاړ دی او هغې لا د اور لمبې لیدلې هم نه دي او هغې ته د لا اور صرف لږ شانې ګرمه هوا یې راغلې ده او اور همیشه خپله یو ګرمه هوا غورځوي. نو هغې ته عربي ژبه کې لفحه وایي. دا ټکی لام سره لفحه دی، خو په دې آیت کې نون سره نفحه راغلی دی چې جا معنی دي چې هغه هوا کومه یخه شي، او نفحه هغې دپاره هم استعمالیږي چې کله څه ځای کې ګرمه هوا وي او تاسو ور بند کړئ نو بیا هم لږ شانې ګرمه هوا دننه راشي، نو هغې ته نفحه وایي. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې هغوی خلکو عذاب په نفحه وي، یخه هوا ګرمه هم نه، ځکه چې هغوی له د دوزخ اور لیدلی هم نه دی، هغوی له ده نه هم نه لیدلی، هغوی له نور څه عذاب هم نه دی ورکړی، خو هغوی ته به بس یو د هوا به لیږلی کېږي، نفحه ګرمه هم نه، د یخه هوا. هلته لفحه هم شته خو دا نفحه ده چې کوم هغې کس ته به لږ شاندې به ټچ کوي. څنګه چې ځینې وخت تاسو د پخلي کې ځان وسېځئ، ستیل یا ګرمې اوبه ستاسو لاس باندې وغورځېږي، خو هغه خو اوبه دي، الله خو د هوا خبره کوي او هغه هم به تاسو صرف د لږ وخت له به مس کوي، یعنې دا ټولو کې لږ عذاب به وي چې هغې کس ته به نفحه راځي. او تاسو دا ویلی شئ چې د الله طرف نه عذاب نه دی، ځکه چې نفحة عذاب ربک نه دی ویلی شوي، بلکې نفحة من عذاب ربک ویلی شوي دي. نو من تقلیل لپاره استعمالیږي، یعنی لږ او نری، داسې نه دی چې دا ټول ور به کولاویږي. نو من عذاب ربک یعنی لږه هوا، ډېره لږه. څنګه چې ځینې وخت ستاسو کړکۍ بنده وي خو هغې کې یو سوری وي او هغې نه لږه هوا راشي او هغه تاسو ته محسوسه شي، نو الله به هغې کس ته صرف دومره عذاب ورکوي او هغه به لا دوزخ دننه هم به نیتلی او هغه بیا به هم وایي یا ویلنه، یعنی قسم به خوري چې ما دې نه زیات لوی او غټ عذاب کله هم نه دی لیدلی، او هغې ته به محسوس کېږي چې هغه د دوزخ ټولو کې آخري ځای ته راغی. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې دا کوم ویل دی هغه د دوزخ ټولو کې لاندې ټولو کې کته ځای دی او هغه داسې ځای دی چې کوم نه دوزخ پخپله هم یریږي، او هغه کس به وایي چې ته زه ویل ته راغلم، هغې ته به داسې محسوس کېږي یا ویلنه، او هغه لا دننه هم نه دی تللی. نو یو مؤمن دا خبره پوهیږي انها ساعت مستقرا و مقامه، زه هلته نه تلل غواړم که هغه لږ وخت له وي او که زیات وخت له. نو دا د یهودیانو خبره ده
چې کله هغوی ویل وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چې خیر د دوزخ کې به لږ وخت تیر کو، به ګورو لږ به برداشت کو، مونږ کولی شو. خو نه، انها ساءت مستقرا ومقاما. الله خاص خلک دا خبره کوي چې هغوی الله ته وایي مونږ له هغې نه ډېر لرې وساتئ او مونږ هغې ته تلل نه غواړو. نو دا دوا کول هم په دې خبرې نښه ده چې تاسو الله ته ډېر نږدې یې.